ستړی مشې څنګه راغلی؟ ستړی مشې څنګه راغلی؟ په خیر راغلی. په موده په زمانه پس چا در یاد کړم که در یاد شوم؟ چا در یاد کړم که در یاد شوم؟ که دې یاد وي ستا خو هیر وم. ته خو ورک وې په دنیا کې، د دنیا په رنګینو کې، په رنګینو ورځو شپو کې. ناوزګار وې څنګه وزګار شوې؟ ناوزګار وې څنګه وزګار شوې؟ په موده په زمانه پس د دنیا په پته پوه شوې. ژوند دې ولید، ځان دې ولید، خپل قسمت درته معلوم شو. زه در یاد شوم ماله راغلی، خو په داسې وخت کې راغلی چې زه هغه پاتې نه یم. خو په داسې وخت کې راغلی چې زه هغه پاتې نه یم. په رښتیا هغسې نه یم چې کوم زه تا پېژندمه، هغه زه زمانه ورک دی. چې کوم زه تا پېژندمه، هغه زه زمانه ورک دی. زما زړه زمانه ورک دی. لیونی ورپسې ګرځم، په رڼا ورپسې ګرځم، په تیارو کې، په بازار کې، په کوڅو کې، په نشو په تماشو کې. هغه زړه چرته کې ګورم، سر وهلی بر وهلی لیونی ورپسې ګرځم. که مې وموند نو واده ده، که مې وموند نو واده ده. هغه وخت به دې خبر کړم که دې زړه و که وزګار وي، که راتلی شوي بیا به راشي چې زاړه وختونه یاد کړو، خپل خواږه یادونه یاد کړو. ستړی مشې څنګه راغلی؟ په خیر راغلی. ډېره مننه کوم د محمد اکبر سلطاني صاحب د دې ډېر ښکلي شعر دپاره. ډېر خوند هم ترې واخیستو. دغه شعر البته د ډاکټر ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب چې زما خپله ذاتي طور باندې د دې شعرونه ډېر بې اندازې خوښ دي، ډېر خوند ترې اخلم.